مناظره دینونه دوه ډوله دي. یو هغه چې په نړۍ کې د خپلې عقیدې په خپرولو او د نورو ادیانو د پیروانو په ماتولو باور لري او دې مقصد ته د رسیدو لپاره خبرې اترې او تبلیغ کوي. بل هغه ادیان دي چې له نورو سره د خبرو ضرورت نه ویني. له خپلو پیروانو بس دا غواړي چې په خپل عقیده کې کلک واوسي او اول ډول ادیان چې تبلیغي ډلې لري له یو بل سره یې رقابت وي. دوی د پیروانو د شمیر د ډیرولو لپاره د تبلیغ مختلفې لارې او ستراتیژۍ خپلوي چې هم د کشمکشونو او ټکرونو او هم د فکري ودې او تحرک سبب ګرځي. اسلام چې هند براعظمګي ته راورسېد له هندویزم سره یې ټکر رانغی، ځکه په هندویزم کې د خبرو اترو او بحث مفکوره نه وه. خو کله چې د شرقي هند کمپنۍ د ملاتړ په سیوري کې د عیسوي دین تبلیغي ډلې هند ته راورسېدلې، نو فعالیتونه یې اسلام ته خطره پیښه کړه چې په نتیجه کې د بیلو بیلو دینونو د علماو ترمنځ بحثونه دود شول. دې دود ته مناظره وایي. په مناظره کې چې یا به د خاصو کسانو او یا د عامو خلکو په حضور کې وه، د دین د پوهانو په بیلابیلو دینی مسایلو باندې د خپل عقیدې په رڼا کې بحث کېدی. چې چا به خپل مقابل لوری بې ځوابه کړ، هغه د مناظرې ګټونکی و. د دې لپاره چې مقابل لوری په خپل عقیده کې راګیر شي، نو مناظره کوونکي ته پکار و چې د حریف له دینه خبر واوسي. په هندوستان کې د داسې مذهبي مناظرو پیل د اکبر پاچا له درباره هغه وخت وشو چې ده به په 1580 یا 1590 کې مبلغانو ته د ورتلو بلنه ورکوله. په دربار کې په هیڅ ژبه د بایبل د عیسویانو مقدس کتاب نسخه نه وه، خو دغو مبلغانو د بایبل عبري، لاتیني او یوناني نسخې له ځانه سره لرلې. مسلمانو علماو چې بایبل نه و لوستی، نو سم ورنه نه و خبر. حال دا چې قرآن کریم په 1143 میلادي کال کې لاتکیتون رابرت اف کیټون په لاتیني ژباړلی و. عیسائی مبلغانو چې د قرآن ژباړه ښه لوستې وه، له مسلمانو علماو سره په بحث کې ورنه استفاده کوله. د مسلمانو علماو د معلوماتو کمی د دې سبب شو چې هغوی د عیسائی مبلغانو سوالونو ته په ځواب ورکولو کې پاتې راشي. یو ځل یې په یوه مباحثه کې دیني عالم شیخ قطب الدین عیسوي مبلغینو ته وویل چې راځئ ورته ودانګو، که هر څوک ورنه روغ ووتل، معنا یې دا ده چې په حقه لار روان. خو اکبر باچا دوی له دې چارې په دې دلیل راوګرځول چې د اور کار سوځول وي، نه د حق و باطل معلومول. عیسائی ډلو د اکبر د زوی جهانگیر په زمانه کې دربار ته تګ راتګ جاري وساته. دوی جهانگیر پاچا ته په 1409 کې د بایبل فارسی ژباړه هم ورکړه. دغه مذهبي بحثونه ښیي چې که څه هم د مغولو امپراتوري په سیاسي لحاظ د خپل عظمت په اوج کې وه، مګر د معلوماتو په لحاظ د هغه وخت د مسلمانو علماو مزه نه وه او له تاریخ، فلسفې، منطق او نورو دینونو ډیر نه و خبر. دوی د استدلال په نسبت په پټو سترګو منلې عقیده باندې ډیره تکیه کوله. کله چې شرقي هند کمپنۍ په سیاسي قدرت بدله سوه، نو د هندوستانیانو د احساساتو د پارېدو له ویرې یې د عیسوي مبلغانو پر راتلو بندیز ولګاوه. خو وروسته په 1814 کې د عیسویانو تبلیغي ډلو بیا اجازه ومونده چې هندوستان ته ورشي او عیسایت خپور کړي. سر سید احمد خان د 1850 کال د بغاوت د علتونو په باب په خپله مشهوره رساله کې لیکي چې د دې بغاوت یوه وجه په هند کې د عیسائی مبلغانو تبلیغ و، ځکه د هند خلک یې د خپلې عقیدې د ساتلو په برخه کې اندېښمن کړي وو. هندوستان ته تلونکو تبلیغیانو به عربي، فارسي، اردو او د هند نورې ژبې زده وي او د اسلام او هندویزم په اړه به یې مطالعه هم ډیره لرله. دوی د عیسایت د خپرولو لپاره د نورو دینونو له علماو سره عامو خلکو مخ ته مناظرې پیل کړې. په 1819 کال کې یو جرمني مبلغ چې کارل فاندر نومېده، د مسلمانانو او هندوانو د عیسائی کولو په شوق هندوستان ته راغی. د مسلمانانو په اړه فکر کاوه چې اوس یې د زوال وخت دی او نور شیمه پکې نه ده پاتې. میرمن اورل پاول په خپل کتاب تر بغاوت د مخه هندوستان کې مسلمانانو او عیسویانو تبلیغي ډلې کې لیکي چې کارل فاندر چې د اسلامي نړۍ بدې ورځې او د اروپایانو سیاسي اقتصادي قدرت ته وکتل، نو دا نتیجه یې واخیسته چې مذهبي ارزښتونه به هم د اروپایانو زورور وي.
فاندر ګمان کوو چې د مسلمانانو اشراف ملایان او عادي خلک چې د زوال په حالت کې دي په خپل دین به یې باور کم شي او په اسانه به عیسایت ته واوړي. دغه وخت چې په هندوستان کې سیاسي قدرت د عیسوي مبلغانو پر خوا و، د دوی ګواښ تر پخوا پیاوړی و، خو له بلې خوا مسلمان علما په دې پوه شوي وو چې باید د خپل دین دفاع د دلیل په مټ وکړي، نه د احساساتو او زور په مټ. نو دوی د بایبل له هغو ژباړو چې له عیسوي مبلغانو د خپل دین د خپرولو په نیت کړې وي پوره ګټه واخیسته. هغه څوک چې په دې زمانه کې د مناظرو د میدان اتل شو هغه یو ملا نه بلکې یو ډاکټر و چې وزیر خان نومېده. وزیر خان له عیسوي مبلغانو سره د مقابلې لپاره په اروپا کې چاپ شوي کتابونه چې د عیسایت په اصولو یې نیوکه کړې وه لوستي وو. دی چې په نوې پوهه پوره سمبالو، کارل فاندر ته یې په څو بحثونو کې داسې ماته ورکړه چې هیڅ ساری یې نه و. په آخر کې مات شوي فاندر له هندوستانه هم په تیښته بریالی شو. د 19مې پیړۍ د مذهبي مناظرو یو اهمیت په دې کې دی چې د دغو بحثونو په نتیجه کې ځینو مسلمانو علماو په تیره سر سید احمد خان او مولوي چراغ علي له نویو ارزښتونو سره د اسلام د تعلیماتو د تطابق لپاره د اسلام نوی تفسیر او تعبیر وړاندې کړ. سر سید احمد خان او مولوي چراغ علي د عیسوي مبلغانو په وړاندې د خپل دین د دفاع په څنګ کې اسلام ته له مترقي لیدلوري وکتل، خو د دوی نظریاتو د مسلمانانو د اکثریت توجه جلب نه کړه او د دیوبند علماو له خپلو دودیزو او رواجي مفکورو سره ډیر ژر د هند په مسلمانه ټولنه کې نفوذ وکاوه، چې په نتیجه کې زموږ دیني علما یو ځل بیا د اکبر باچا په زمانه کې خپل دریځ ته ستانه شول. د نړۍ په باره کې د دوی لید محدود شو او د لید محدودیت دوی ته د نوې زمانې د غوښتنو له درکه عاجز کړل.